د چمن په ښار کې ځایي خلکو په یو لوی پرلت یا اعتراض کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن بولدک لاره د هر ډول ترانزیت په مخ تړلې ده. د دې اعتراض په اړه نور معلومات په بلوچستان ایالت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر نور باچا صاحب نه اورو چې په سکایپ موږ سره مېلمه دی. باچا صاحب ستړي مه شئ، پروګرام ته دغه پرلت کوونکو ولې د عامو خلکو په مخ باندې د چمن بولدک لاره بنده کړې، که لږ یې داسې زموږ لیدونکو ته واضح کړئ تاسو مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو مخکې تاسو ډیره مننه. دا چې کله په پاکستان کې دغه نگران حکومت دوی کښنولې دی، له هغه وروسته دوی دغه پالیسیانې جوړې کړې دي چې په هغه کې یو پالیسی دا چې په ډیورین کرښه باندې دوی پاسپورت مسلط کول غواړي چې دلته تګ او راتګ به بیا دغه پښتانه افغانان په پاسپورت او د ویزې لګوي، بیا به دوی کوي. او ورسره یو دا چې دلته کم زموږ افغانان کډوال ورونه دي، د دوی د ایستلو یو پریکړه کړې ده. نو د دې پر ضد باندې دلته د تیرو یوې میاشتو سره مزاحمت روان دی چې یو خواته په چمن کې په زرا او انسانانو هلته پرلط کښنولې دي چې دا وخت یو میاشت پرسوي ده. او د هغوی غوښتنې هم دا دي چې یو خو دغه د افغان کډوالو سره چې دوی کوم غیر انساني رویه خپل کړې ده دا دی ودرول سي. او دویم دا چې موږ پر ډیورین کرښه باندې پاسپورت په هیڅ صورت نه منو. د دې ترڅنګ پښتون ژغورنې غورځنګ هم په ټول ملکی او سره په ټول اروپا کې د دوی دغه پالیسیانو پر ضد باندې موږ خپل مزاحمت پیل کړی دی چې په هغه کې موږ مظاهره کړې دي، احتجاجونه مو کړی دي. او تیر 2 ورځې مخکې موږ د چمن سره یو لانګ مارچ را پیل کړی وو چې هغه دلته پر کوچلاغه موږ راورسوي. بیا دلته دوی موږ ترالل چې موږ له تاسو سره مذاکرات کوو. موږ په جواب ورکول چې مذاکرات موږ له تاسو سره نه کوو، هلته په چمن کې چې کم پرلط ناس دي تاسو به هلته ځای مذاکرات وکوي. خو بیا دوی پرون ورځ تللی ول چې 2-3 غنټې مذاکرات هلته دوی خبري سره کړي وي، خو هغه مذاکرات نتیجې ته نه دي رسیدلي. خدا مزاحمت روان دی. موږ دریز دا دی چې دغه دواري پریکړې موږ په هیڅ صورت نه منو. اوله دا چې دا په ډیورین کرښه باندې چې دوی کم د پاسپورت فیصله کړې ده 15 کال بعد دا امکان هم نه لري. د دې لږ تفصیل داسې دی چې دا دواړو خواو ته یو ملت پروت دی، کله یو طرف ته دی ایدرا بل طرف ته ده. اوس کچېرې دلته په یو کلی کې یو فوتګي کیږي یو مړی کیږي، نو آیا بیا چې دلته خلک قبرستان ته دغه مړی وړي نو دا ټول خلک به بیا دلته ویزې لګوي، دغه مړی به ویزه لګوي، بیا به موږ دلته شخو. او همداسې کله یو طرف ته دی مسجد بل طرف ته دی، 15 وخت انسانان لمونځ کوي، نو به موږ په ورځ کې 15 واره ویزې لګو. هم داسې زمینداری یو طرف ته ده، کله بل طرف ته دی. دا امکان هم نه لري چې دلته موږ پاسپورت تسلیم کړو. او سره دویم دا پریکړه چې دغه د افغان کډوالو په حواله باندې دوی کړی ده، په دې باندې زموږ دریځ ډیر واضح دی چې افغانانو ته دلته مهاجر ویل دا بالکل غلطه ده. افغانان دلته پر خپل خاور باندې میشته دي، دا محکوم افغان وطن دی. مهاجر هغه چاته ویل کیږي چې د خپل د وطن نه بل پردي وطن ته ځي، نو دا خو د افغانانو خپل وطن دی، دې ته د سره موږ مهاجر ویلای نه سو. نور باچا صاحب ستاسو د خبرو نه خو ډیر واضح ښکاره شو چې تاسو د ډیورن کرښه نه منئ. تاسو فکر کوئ چې یو لوی افغانستان دی او د ډیورن پورې غاړې خلک چې د پاکستان په جغرافیه کې دي دوی د آزاد تګ راتګ کوي او سند منت ته ضرورت نشته دی. حتی دا چې د افغانستان د حکومت کوم سند هم ورسره نشته دی. نو د پاکستان حکومت خو ادعا دا کوي چې په دغه تورخم او په دغه لوی لارو چې څوک تیر او بیر کیږي په کار دا دي چې موږ یې وپیژنو چې دا څوک دي. او هغوی غټه ادعا دا ده یا لویه ادعا دا ده چې د پاکستان امنیت ته خطر پیښ شوی، ځکه چې د هغوی په وینا ترګر له دې ځای راتېرېږي او هغلته حملې کوي. د ده دپاره تاسو څه تجویز یا وړاندیز لرئ، خصوصا د پښتون ژغورنې غورځنګ په نمایندګي باندې؟ تاسو داسې دی چې د دوی دغه دریځ بالکل هیڅ حقایق هم نه لري. دا یو تور دوی لګوي چې په دغه تور باندې دوی دلته پښتانه افغانان بدناموي هم، او دوی یو بهانه جوړوي. موږ دلته دا پوښتنه کوو په 2014 کې په کوټه سیول روغتون کې دلته یو ډیر لوی دماکه وسوله چې په دې کې شپږ 50 زمنګ وکیلان په شهادت ورسېدل او داسې په درزنونو نور خلک په شهادت ورسېدل. د هغه وروسته یو کمیشن جوړ سو. د نن ورځې د پاکستان کم چیف جسټس چې دی قاضي فیاض اسحاق د په سربراهي کې د کمیشن جوړ سو. نو بیا چې دوی کم رپورت وړاندې کوي په هغه رپورت کې قاضي فیاض اسحاق ډیر صفا دا لیکلي دي چې دا کې د پاکستان سکیورټي ادارې ملوث دي، دا د دوی ناکامي ده چې د غبلاست وسو. نو آیا د پاکستان سکیورټي ادارو والا هم افغانان دي؟ دا هم د افغان کډوال دي؟ دا په اي پی اس کې چې کومه واقعیا وسوله چې تر 2.5 زیات زموږ ماشومان په شهادت ورسېدل، آیا دا هم د افغان کډوال ول؟ دا هسي د دوی
تورونه دي دا موږ بالکل ردو. افغانان دلته پر خپل خاور وسیږي، افغانان پرم د خلک دي. البته دوی ترهګری ختمول غواړي، دوی د خپل ادارو کې وګوري ترهګر ټول هلته موجود دي. باچا صاحب یو پښتنه بلم کومه کلن او مختصر جواب را تراکې چې اوس تاسو څه وی چې دا د خلکو ستونزه څنګه حل شي؟ آیا تاسو په دغه اعتراض باندې چې د چمن بولدک لارم بند کړل شوې ده او همدا اعتراض پراخ شي نو ستونزه خو نورم ډیریږي، د حل لاره څه شي ګورئ تاسو؟ څنګه باید دا حل شي؟ د حل لاره دغه د چې کوم ریاست دغه غیر آئینی پریکړه کړې ده دوی به دغه اخلي. دا امکان هم نه لري چې په بل صورت باندې د دې حل راوځي. دوی په فوري تور دغه پریکړه اخلي. او بل خبره آئینی تور دا ده چې د دې ملک آئین دا وایي چې کوم دا وخت نگران حکومت ناز دوی د دوی آئینی حیثیت دا دی چې دوی بدلته صرف انتخابات ټاکنې کوي. نور د یو پریکړه هم د آئین مطابق نسی کولای، نه خارجه پالیسی نه داخله پالیسی نه بل. نو لہذا دا په خپل غیر قانوني کار دی چې یو نگران حکومت دغه پریکړه کړې ده. دا د منلو وړ نه ده او دا امکان نه لري. د دې سره د لکونو پښتنو روزګار تړلې دی چې دا په هیڅ صورت نسی کېدلای. نو لہذا موږ نن هم تاسو دغه چینل په توسط پر دوی دغه ژغ کوو چې دوی د مهرباني وکړي دغه پریکړه د دوی واخلي. لکه څنګه چې د تیرو 15 کالونو دغه پښتانه تګ او راتګ کوي، یو د بل وطن ته تل، اوس به هم دغه سي تګ او راتګ کوي. او افغان کډوالو ته د دلته برته ځای ورکول سي، هغه دلته پر خپل خاور دي، نه افغانان ترهګر دي نه په تاریخ کې ترهګر پاتې سوي دي. نو او دا د دوی خپل وطن دی، دوی ته دوی تبعیت د استوګنې بندوبست وسی او د دوی له موږ سره وسی. کور ودان په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ استازي او مشر ښاغلی نور باچا صاحب، کور ودان تاسو نه ډیره مننه، مهرباني چې زموږ بلنه منلې وه.